یو ملګري سوال کړی دی چې د خپلې بیبي سره د خپلې کور والا سره د شا په طرف کې کوروالی کول څنګه دي. د بیبي سره په شا طرف کې کوروالی کول دا حرام کار دی او دا ډېره لویه ګناه ده او د دې په باره کې ډېر زیات احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي چې د دې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده او تاسو ته زه یو 4 احادیث دا بیانومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې څومره وعید بیان کړی د دې عمل څوک چې د خپل کور والا سره په شا طرف کې کوروالی کوي. اولنی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتی حائضا او امرأة فی دبرها. رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چې د هغې زنانه سره کوروالی وکړي چې د هغې حیض بیماري ده یا یو زنانه ته د شا د طرف نه راتګ وکړي او کاحنا یا یو نجومی او کاحن تراشی ساحر او جادوگر تراشی او داغه د خبرې تصدیق وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. دا سړی دې سړي کفر وکړو په هغه څه باندې چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. دا یو حدیث شو. دویم حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من اتا امرأة فی دبرها څوک چې راتګ وکړي خپلې زنانه ته په شا طرف کې نو فقد برئ مما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. دا سړی بری شو بیزاره شو د هغه څه نه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او دا روایت امام ابو داود راوړی دی. دریم حدیث عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا ينظر الله الى رجل نګوري الله پاک هغه سړي ته نګوري یعنی الله ورته د رحمت په نظر باندې نګوري هغه سړي ته اتا امرأة فی الدبر چې راتګ وکړي خپلې زنانه ته په شا طرف کې دې سړي ته الله پاک د سره د رحمت په نظر باندې نګوري او دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. څلورم حدیث د دې په باره کې چې صحیح حدیث دی خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دا وفرمایل چې ان الله لا یستحی من الحق الله د حق بیانولو نه حیا نه کوي. 3 ځل نبی اسلام دا خبره وکړله چې الله پاک د حق بیانولو نه حیا نه کوي الله د حق بیانولو نه حیا نه کوي الله د حق بیانولو نه حیا نه کوي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تأتوا النساء بادبارهن تاسو زنانو ته راتګ مه کوئ په شا په طرف کې یعنی د شا د طرف نه زنانو سره تاسو کوروالی مه کوئ جما مه کوئ او دا حدیث ابن ماجه نقل کړی دی. نو دا ډېره لویه ګناه ده ډېر لوی جرم دی او دارنګې دا په لویو ګناهونو کې راځي او دا د لیواتت په زمره کې راځي. لوط علیه السلام قوم به چې کوم عمل کوه لیواتت نارینه به د نارینهو نه خپل خواهشات پوره کول دا په هغه زمره کې راځي. دا کار حرام دی. هر څوک چې دا عمل کوي په کار دا چې هغه توبه وباسي د دې عمل نه بس رښتیا زړه سره او په اخلاص سره الله ته توبه وباسي او په آینده کې دې کار ته چېرته راتګ ونه کړي.